د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ دونۍ سیمه کې پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې له لوري د 3.3 میلیون افغانیو په لګښت 198 متره ګبینوال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په خبره چې د ګبینوال په جوړېدو سره به د یادې سیمې تر 1300 پورې کورنۍ او باب مدرسه او 2 بابا مکاتب د سیلابونو له خطره بچ پاتې شي. دا دیوال چې 3.3 میلیونه لګښت باندې جوړ شوی 1300 کورنۍ ورسره په دې کې په امن کې شوي او 2 بابا ښوونځي دي او 1 باب مدرسه. نو دا په دې سره د سیلاب د دغه نه ضرر نه بچ شي. ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې کورونه او کروندې د سیلاب له خطره بچ او خوندي شوې. ډیره پیدا پکې د همدا وجه د دې دیوال تر شا زموږ په دغه ځمکو کې بورویلې شروع دي، هغه د آفت او د هدم سره مخامخ وو. انشاءالله هغه به مشغول شي انشاءالله چې ډیره پیدا کړې ده. موږ خوښ یو او راضي یو او همدغه شان د نورو دغه شان پروژو غوښتنه هم کوو چې زموږ مشکلات حل شي. چې دا سیلاب چې دی د نولۍ د طرفه به راوته او ډېر سخت تقریبات به کول، ډېر کورونه په متضرر وو. الحمدلله چې دغه کورونه چې دی اوس په امن کې شو، ځمکې هم په امن کې شولې. د یادونې د چې تر دې وړاندې د یاد ریاست له لوري د همدې ولسوالۍ په ټانګو سیمه کې یو استنادي دیوال چې 4 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی و جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.